سلامونه دوستانو. هغه انسانان چې په اړیکو کې زر وابسته کیږي، علت څه ده؟ ولې زر وابسته کیږي؟ څنګه کولی سي خپله دغه ربړه، خپله دغه ستونزه حل کی او له منځه یوسي؟ په دغسې یو چاره او یو مورد کې موږ څه کولی سو او موږ ته څه پکار دي؟ بلې دوستانو، نن په دې اړه بحث لرو، خبرې لرو او په دې هیله چې له هغو دوستانو سره چې په دغه ستونزه او په دغسې یوه ستونزه اخته دي دوی سره کمک او مرسته وکړي. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې دوستانو، روغ انسانان روغې اړیکې جوړوي، سالم انسانان سالمې اړیکې جوړوي، ښه انسانان ښه اړیکې جوړوي، ناروغ انسانان به یې اړیکې به هم ناروغه وي، ناجوړ انسانان به یې اړیکې هم ناجوړه وي او بد انسانان به اړیکې به هم بدي. نو که غواړئ چې یوې اړیکې ته ورسئ، په یوه اړیکه ورننوځئ، په یوه اړیکه کې پاتې سئ، په یوه اړیکه کې موفق او بریالي مخته لاړ سئ، یوه ښه اړیکه جوړه کړئ، لومړی ځان جوړ کړئ، لومړی ځان جوړ کړئ، لومړی ځان روغ کړئ، لومړی ځان ښه کړئ، بیا لاړ سئ په یوه اړیکه کې ورننوځئ او یوه اړیکه شروع او پیل کړئ. که احیانا تاسو جوړ نه یې، تاسو به په ژوند کې هم په اړیکه کې جوړ نه سئ. ځینې داسې فکر کوي چې راځه دې اړیکې ته ورننوځه جوړ به سم، راځه دې اړیکې ته ورننوځه ښه به سم. دا غلط مورد ده، دا غلطه چاره ده. موږ باید وړاندې له اړیکې ځان جوړ کړو، بیا اړیکې ته ور ودانګو. یو مورد. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه احساسات دي او د احساساتو نه پیژندګلوي ده. هغه انسانان چې په اړیکو کې زر وابسته کیږي یا زر په یو چا ورچسپیږي، هغه له خپلو احساساتو سره اشنا نه دي. هغه د خپلو احساساتو په مدیریت، د خپلو احساساتو په کنټرول، د خپلو احساساتو په سمون او د خپلو احساساتو په مدیریت نه پوهیږي. که موږ وکولی سو چې دغه روحیه په ځان کې پیاوړې کړو، دغه مهارت پیدا کړو چې خپل احساسات او عواطف مدیریت کړو، بیا موږ په خپل اړیکو کې زر زر او ډیر نه وابسته کیږو. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه زر غټ او ستر کول دي. کله چې په یوه اړیکه کې ورننوځئ، کله چې یوه اړیکه پیلوئ، زر یو څه او یوه اړیکه ډیره مه خوږوئ، زر یو څه ډیر مه غټوئ، زر یو څه ډیر مه لویوئ او له یو څه نه ډیر بت مه جوړوئ او چې سترګو د جانان کې زما ښکلي جانونه دي او دا دي او هغه دي. دا کارونه مه کوئ. آرام آرام او ګام په ګام په یوه اړیکه کې مخته لاړ سئ او بیا بالاخره دې نتیجې ته ورسیږئ، دې پایلې ته ورسیږئ چې تاسو اوس د دغې اړیکې لپاره، د دغې ستونزې لپاره څه کوی سئ. تاسو ته اوس په دغه اړیکه او د دغې ستونزې په مدیریت کې څه پکار دي، څه اصلا کولی سئ، بیا مخته لاړ سئ. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د قربانیتوب شخصیت ده. ډیر داسې انسانان وینم دوستانو، ستا ډیر داسې خویندې او ورونه وینم، کله چې په یوه اړیکه کې ورننوځي، کله چې یوې اړیکې ته ورځي، ډیر کوشش کوي، ډیره هڅه کوي چې ډیره فداکاري وکړي، ډیر ایثار وکړي، ډیره قرباني وکړي، ډیر زیات ځان اوبه کړي مقابل لوري ته. کله چې تاسې قرباني ورکوئ، ډیر زیات کوشش کوئ چې احساساتي برخورد وکړئ، ډیر زیات کوشش کوئ چې فداکارانه برخورد وکړئ، ډیر زیات ایثار وکړئ، ډیر له ځانه تیر سئ، ډیر البته په دغسې یو مورد کې تاسو وابسته کیږئ. فداکاري، قرباني او ایثار انسان وابسته کوي. دغه شخصیت چې هر څوک لري یو اختلال ده او دا مشکل باید حل کی او له منځه یوسي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د وابسته شخصیت مسئله ده. یعنی که تاسو وابسته شخصیت لري، که تاسو داسې یو شخصیت لري چې زر خپله دا شخصیت هم همداسې ده چې زر وابسته کیږئ، نو بیا مخکې له دې چې په یوه اړیکه اقدام وکړئ، په یوه اړیکه ورننوځئ، کوشش وکړئ، هڅه وکړئ، خپل حالت، خپل وضعیت یو له یو ارواپوه سره شریک کړئ. کیدای سي ستاسو وضعیت سم او روغ او جوړ نه وي. کله چې ارواپوه تاسو سره کومک وکړه، مرسته یې وکړله او تاسو یې جوړ کړئ، روغ یې کړئ، بیا تاسو کولی سئ چې په یوه اړیکه اقدام وکړئ، یوه اړیکه پیل کړئ، یوه اړیکه مخته بوځئ. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د محرومیتونو مسله ده.
هغه عزیزان، هغه دوستان، هغه خویندې او ورونه چې ډیر محرومیت لري، ډیر کمبود لري، ډیر خلا لري، بد ماشومتوب یې تیر کړی، بد ځواني یې تیر کړې، بد ژوند یې تیر کړی ده، هغوی معمولا په یوه اړیکه کې زر وابسته کیږي. د دغو انسانانو لپاره او د دغو خویندو ورونو لپاره د سمون لپاره، د جوړښت لپاره، له دوی سره د مرستې په برید زما وړاندیز دا ده چې دوی باید له ارواپوه سره جلسات واخلي تر څو دغه خپل محرومیتونه له منځه یوسي، دا خپل محرومیتونه حل کړي، بیا د خپلو محرومیتونو له حل وروسته په سالم ډول، په ښه ډول، په روغ ډول یوې اړیکې ته ورننوځي او په یوه اړیکه اقدام وکړي. زما پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې او زه فکر کوم چې محرومیتونه هغه کېږي، اشباع کېږي، محرومیتونه ارضا کېږي، محرومیتونه حل کېږي او دا ټول هغه څه دي چې موږ یې کولی سو په وخت سره، په خپل وخت سره حل کو، فصل کو او له منځه یوسو. نو بنان که احیانا تاسو همدقسې یو شخص یئ چې زر په یوه اړیکه کې وابسته کېږئ، دغه موارد چې ما نن اشاره ورته وکړله ضرور په پام کې ونیسئ، فکر ورته وکئ، حل یې کئ، له منځه یې یوسئ او بیا یوې اړیکې ته ورودانګئ. مننه.